په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ جوړ به یاستئ. د هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي او نوې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دغه کورنۍ نسخه مو د قبض له ناروغۍ څخه ژغوري. زیات شمېر خلک د قبض له ناروغۍ څخه کړېږي چې دغه ناروغي بیا انسان پر زیات شمېر نورو ناروغۍ اخته کولی شي چې له همدې امله پر وخت او له ځنډ پرته مخنیوی ډېر زیات اړین دی. روغتیایي کارپوهانو په وینا دغه ناروغۍ باید عادي ونه ګڼل شي او پر وخت درمل یې وشي، لکه له نیکه مرغه انسان کولی شي دغه ناروغي له کوم ځانګړي لګښت پرته ځینې کورني درملو په مرسته درمل کړي. دلته مو له یو شمېر هغو خوړو سره اشنا کوو چې کولی شي دغه ناروغي له کومې ځانګړي لګښت، ډاکټر او درملنې پرته درمل کړي. فایبر پاکوونکی خاصیت لري او په کولمو کې شته خواړه او فاضله مواد په خارجولو کې مرسته کوي. د دال په مختلفو ډولونو، بادام، سبزیجات او وچو میوو کې په زیاته اندازه فایبر شتون لري. په ورځني ډول له 20 نه تر 35 ګرامه فایبر استعمالول انسان د قبض له ناروغۍ څخه ژغوري. هغه کسان چې فایبر زیات استعمالوي باید اوبه هم زیاتې وڅښي. نعناع، پودینه یا زنجبیل چای. نعناع او زنجبیل د معدې د مختلفو ناروغیو لپاره ازمویل شوي تر ټولو غوره درمل دي. په نعناع کې شته منتول نومي مواد کولمې غښتلي کوي او زنجبیل بیا په بدن کې حرارت تولیدولو سره د خواړو په هضم کې مرسته کوي. ګټور غوړ. زیتون دانې لرونکي وچې میوې او ځینې نور خواړه د ګټور او اړین غوړ تر ټولو غوره منبع ګڼل کېږي. دغه غوړ د کولمو سیستم پیاوړي کولو سره انسان د قبض له ناروغۍ څخه ژغوري. د لیمو اوبه. د لیمو په اوبو کې شته سټریک اسید د خوړو په هضم او له بدن څخه زهري موادو په خارجولو کې ډېره زیاته مرسته کوي. هر سهار 1 ګیلاس د لیمو اوبه